او زه به یو څو شعرونه ووایم عادل صاحب چې یو قطعه ده چې د خېټې غم د جانان غم او سالات تراخه دي د خېټې غم د جانان غم او سالات تراخه دي سوځه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه او بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غماز شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې ونه کنټرول ساتمه او د جانان غم د خېټې غم او سالات تراخه دي په یو امید باندې دا سوځه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه او بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غماز شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې ونه کنټرول ساتمه او یو څو شعر دي چې کرونا راله د ټوخي نه هر سړی یریږي او لکه د ډز د پرنجي نه هر سړی یریږي کرونا راله د ټوخي نه هر سړی یریږي او لکه د ډز د پرنجي نه هر سړی یریږي او مړه پرانسته تڼی ګرځه داسې شرم نه دی او خیر دی په کور کې شابیبي نه هر سړی یریږي او تیمور صاحب د تاڼهدار بچي به هر نور وړو ته ویل غیر د بیبې نه د داجي نه هر سړی یریږي او یو څو شعرونه دي چې دا وی زه خو د خپل زړګي د ښکلو شاملات ګڼمه د وخت سره سره هر ښکلې پکې کور اخلي او ما خو زړه ښکلو له ورکړې پکې کار نه ساتم دوی د یو بل نه د خپل ښایست په زور اخلي او دا یو څو شعرونه دي چې موږ کړی دی په مینه کې تاوان په بعضې وخت کې او نیولې رانه ډېرو د ګریوان په بعضې وخت کې موږ کړی دی په مینه کې تاوان په بعضې وخت کې او نیولې رانه ډېرو د ګریوان په بعضې وخت کې او خصم را سره ګرځي سمه دمه دوستانه وي او ناڅاپه شیخره خپه راته جانان په بعضې وخت کې او چې ډېر راته نږدې شي نو زه خم ماڼۍ راواخلم قدرومه په اشنا باندې خپل ځان په بعضې وخت کې او ډیر زیات مراخوږیږه هسې نه خدای دې نه کي ډیر زیات مراخوږیږه هسې نه خدای دې نه کي او دا ډیر خواږه بندله شي نقصان په بعضې وخت کې او هغه ناروا وکړي چې یو سور کافر نه کوي یو پیسه و شرموي یو مسلمان په بعضې وخت کې او تراشورو د کوپر د اسلام ترمنځ پوله تراشورو د کوپر د اسلام ترمنځ پوله او یریږم په ایمان په خپل ایمان په بعضې وخت کې او په سر مې پروا نه وي د عزت د خملا سینځم چې اور مې د شاوت پوکي شیطان په بعضې وخت کې او په کنده کې یریږي هر سړی خو سوکل نه وي موږ خپله لونه وایو په میدان په بعضې وخت کې او که پویه شي نو ښه ده خو که پویه نه شو بیا خو په توکې راته لیکي ډاکټران په بعضې وخت کې او که پویه شي نو ښه ده خو که پویه نه شي بیا خو په توکې راته لیکي ډاکټران په بعضې وخت کې او رشوت ته وایي چې سود ته نیټه او منافه وي خپرا کاږي ګناه باندې یاران په بعضې وخت کې او انګار ته د کوترو قصه یاد د سلیمان د او تسبیح په لاس ګزار کوي شیخان په بعضې وخت کې